زموږ د نړۍ 15 سلنه اوبه او یوازې 25 سلنه وچه ځمکه ده. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې تر اوسه دا وچه ځمکه هم په بشپړ ډول نه ده لیدل شوې. د یوې څېړنې مطابق ځمکه تر نیمایي برخې پورې لا هم نه ده پلټل شوې. د ځمکې دې ناپلټل شوې برخه کې د ارکټیک لویه سیمه، ډارونکي ګڼ ځنګلونه او په وریځو پټ خطرناک غرونه او پراخ ریګستان دی، چیرته چې د انسان ورتګ ډېر ستونزمن بلل کېږي. زموږ د نړۍ تر ټولو لویه برخه داسې ده چې انسان یې په اړه ډېر کم پوهیږي، او دا برخه ده سمندر. د سمندر په اړه انسان یوازې 15 سلنه معلومات لري. سمندر څومره ژور دی او له ماهیانو پرته پکې نور کوم مخلوقات اوسیږي، او د سمندر تر ټولو ژوره برخه کوم رازونه لري. سید کریم عربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. قدرمنو لیدونکو، سمندر دومره ژور دی چې زموږ فکر یې تصور هم نشي کولی. د څېړونکو او ساینسپوهانو د اټکل له مخې که چېرته موږ د نړۍ ټوله ځمکه، غرونه او ټولې ودانۍ راواخلو او په سمندر کې وغورځوو، نو زموږ ټوله نړۍ به له 3 کیلومتره اوبو څخه ډکه شي. د سمندر ژوروالی د څېړونکو د اټکل له مخې د سمندر له سرفیس څخه شروع کوو. د سمندر له سطحې څخه 40 متره ژور هغه ساحه ده چیرته چې د لامبوزن تګ ممکن وي. تر دې ښکته 93 متره ژور د مشهورې برتانوي کښتۍ لوسیټانیا یوه برخه موندل شوې وه چې په 1950 کال کې ډوبه شوې وه. له دې هم ژور 100 متره دا سمندري ساحه د لامبوزن لپاره خورا خطرناکه وي. په دې ساحه کې د ژورو برخو لامبوزن که د اوبو په دې سطحه کې احتیاط ونه کړي، نو د اوبو د زیات فشار له امله به د بدن مختلفې برخې کار پرېږدي. خو د دې ټولو سربیره هربرټ نیچ استرالیایي لامبوزن تر 214 متره ژوروالي پورې لامبو وهلو سره د نړۍ ټول ریکارډونه مات کړل، او دا ریکارډ یې یوازې په یوه ساه اخیستو جوړ کړی و. که له دې اندازې ښکته 1500 متره ژور ولاړ شو، په دې ساحه کې د نړۍ تر ټولو لوی حیوان بلو ویل ماهي ګرځېدلی شي. د بلو ویل ماهي وزن 150,000 کیلو کېږي، چې د سمندر تر 500 مترې ژورې ساحې پورې تللی شي. د امریکا بحري سبمرین چې یو اټومي ځواکمن سبمرین بلل کېږي، دا سبمرین هم تر 500 متره ژوروالي تللی شي، خو تر اندازې ښکته نشي تللی، ځکه تر دې اندازې ښکته د اوبو زیات فشار خپل رنګ ښکاره کوي. 535 متره ژور په اوبو کې د اوبو فشار دومره وي لکه په یو انسان چې غټ غوی ودرېږي. همدارنګه که نور ژور یعنې 830 متره ژور ولاړ شو، دا دومره ژوروالی دی چې د نړۍ تر ټولو لوړې ودانۍ برج خلیفه سره سمون خوري. دا د سمندر هغه نقطه ده چیرته چې د لمر وړانګې رسیدلی شي. خو که لږ نور یعنې 1000 متره چې له 1 کیلومتر سره سمون خوري لاندې ولاړ شو، دا د سمندر هغه ساحه ده چې د سکیری زون یا ډورونکې ساحې ورته ویل کېږي. دې ځای ته د لمر وړانګې نشي رسیدلی، له همدې امله پکې چارچاپېره تیاره وي. په دې طبقه کې د اوبو فشار 1500 PSI ته رسیږي، یعنې دومره فشار کېږي لکه یو افریقایي غوی چې یوازې په یوه سیکه ودرېږي. په حیرانتیا سره په دې ډارونکې طبقه کې د جاینټ سکویډ په نوم دا حیوان هم اوسیږي، چې د سمندر د ژورو خورا حیرانونکو مخلوق دی. په 2000 متره ژوروالي کې د بلیک ډروګن په نامه دا ماهیان اوسیږي چې د سمندر د تیارو په څیر تور رنګ لري، چې لیدل یې یوازې د رڼایي آلو یا فلش لایټ په ذریعه ممکن دی. خو د دې ماهي خپلې سترګې دومره تیزې دي چې په تیاره کې هم پرې هر شی ښه روښانه لیدلی شي. که لږ نور ښکته ولاړ شو، 2250 متره ژور د سپرم ویل په نوم نهنګ او کولوسول سکویډ په نوم خطرناک حیوانات اوسیږي. دا کولوسول سکویډ 40 متره اوږدوالی لري، 250 کیلوګرامه وزن لري، چې په یوه سترګه یې د خوړو پلیټ په څیر لویوالی لري. کولوسول سکویډ او سپرم ویل نهنګ د یو بل دښمن دي. د دوو روډ رولرو په څیر دروند او لوی نهنګ په ډېرې اسانۍ سره له منځه وړلی شي. د دې مړه شوي سپرم ویل پر بدن چې کوم نښانونه ښکاري، دا هم د کولوسول سکویډ د حملې له امله رامنځته شوي دي. همدارنګه 3800 متره ژور د مشهورې ټایټانیک کښتۍ مالبه تر اوسه شتون لري. که له همدې ژوروالي 200 متره نور ښکته ولاړ شو، نو 4000 متره ژور د سمندر هغه حصه راځي چې د ابیسل زون په نوم یادیږي. په حیرانتیا سره د دې ځای د اوبو فشار 11000 PSI کېږي، یعنې دا دومره فشار دی لکه یو غټ پیل چې یوازې ټول وزن په یوه سیکه راوړي. او په دې ساحه کې عجیب او غریب مخلوق اوسیږي، لکه پینک ټوت، انګلر او وایبر ماهیان. 4281 متره ژور د دوهم نړیوال جنګ ټکر شوی جنگي بیړۍ ملبه شتون لري. که لږ نور لاندې ولاړ شو، 6000 متره ژور د سمندر هغه ساحه پیلېږي چې د هیډل زون په نوم یادیږي.
دې حیثیت یې دا نوم له دې امله ورکړی چې په پخواني ګریک مذهب کې یې هیډیس د مرګ فرښتې بللې او په دې باور و چې هیډیس ګناهګار خلک دې ژوروالي کې غورځوي چې د دوزخ ګمان به پرې کېده، ځکه د دې ژوروالي فشار د سمندر له سرفیس یعنې سطحې څخه 1100 ځلې زیات دی. یعنې دلته د اوبو فشار دومره زیات دی چې یو عام موټر په یوه جټکه کې له منځه وړلی شي. که له دې اندازې هم ښکته 6.5 متره ولاړ شو، دا هغه ځای دی چې د امریکا څېړنیزه بېړۍ تللی شي. د سمندر دا 8840 متره ژوروالی د نړۍ تر ټولو لوړڅوکی غر ایورسټ په بشپړه توګه ډوبولی شي. تر دې وروسته 10898 متره ژوروالي سره هغه ځای راځي چیرته چې په 2012 کې جیمز کیمرون په خپل سبمرین کې تللی و. خو په کال 1960 کې ډون والش او جوک بیکارډ نامي اشخاصو تر دې هم ژور د تللو ریکارډ جوړ کړی و. دا دواړه د ټیسټ په نوم سبمرین په واسطه 10914 متره ژور تللي وو. دې ژوروالي ته دا سبمرین په 50 ساعتونو کې رسېدلی و، خو دلته د اوبو د زیات فشار له امله د سبمرین یوه برخه کرک شوې هم وه چې هم مهاله ترې بیرته راپورته شوي وو. په سمندر کې که نور ښکته ولاړ شو، یعنې 10902 متره ژوروالی دومره کېږي څومره لوړ چې کمرشل الوتکه الوت کوي. د الوتکې له کړکۍ څخه په لاندې کتو چې څومره لوړه ارتفاع ښکاري، بس د سمندر دا برخه همدومره ژوره ده. او په آخر کې انسان چې تر کوم ژوروالي تللی، هغه د الوتکې له دې ارتفاع څخه هم ژور دی چې 11,000 متره کېږي. دې ژوروالي ته د امریکا یو پوځي غړی په ډیپ سی مرسیبل کې یوازې ښکته شوی و. د سمندر دا برخه د چیلنجر ډیپ په نامه یادېږي چې له ګوام ټاپو څخه 300 کیلومتره لرې دی. د سمندر له سطحې څخه 11,000 متره یا 35,000 فوټه ژورې برخې سربیره هم څېړونکي دا مني چې دا د سمندر تر ټولو ژوره برخه نه ده. دا تر اوسه یوازې هغه نقطه ده تر کومې چې انسان تللی، او تر اوسه پورې چې انسانان د سمندر تر کومې هم تللي او هر څه یې چې لیدلي، د سمندر یوازې 5% برخه بلل کېږي. یعنې د سمندر په 95% برخه کې کوم مخلوقات اوسېږي او هلته کوم رازونه نور پټ دي، تر اوسه هیڅ چاته هم معلومه نه ده. هیله ده دا ویډیو مو هم خوښه شوې وي. که داسې وي له خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ.